شپه باندې مالی کړي دا وایي ډزو داسې و چې په پښتونخوا کې د روژې اخیرنۍ ماښام و، هر څوک خوشحاله و، د خوند او د مزې ماښام و. ماسخوتن خلک انتظار باندې اختر ته ناست و چې به د کوم لوري راځي دغې خبر ته ناست و. وخت لا تېر نه و چې یو څو شهادتونه وشو، په لوډ سپیکرو د اختر چې اعلانونه وشو، ډز او ډوز جوړ شو، په ټوپکو به کېدلې ډزې، دار یو کلي هر یو لوري راختلې ډزې. یو مړدکې په هوا راغی، په یو کور ولګېد چې یو ماشوم بچي و د غېږ کې د مور ولګېد. ګولۍ تې ووته، د کټ د لاندې سره پرته وه، د مور سینه باندې هغه شانته خوله پرته وه. مور خبر نه شوه چې مې ګل ورجېده غېږه کې، دی خو دا ویګنې بچی مې دي د غېږه کې. مور چې په نیمه شپه د خوبه راوچته شوله، دی وې متیازې کړي زر چې پرې راښکته شوله. سوزنې تې پرانسته، روڼي کې یې نسره پرته وه، غېږ کې یې مړاوې و، د سرو ګلو غونچه پرته وه. یو د افسوس چغه یې وکړه، یو ماتم جوړ شو، لوی واړه یخ شو، د اختر شپه خو غم جوړ شو. دی وایي ډزو خو زه دغه پیدا وکړله، د چا پیسم نه و، د چا زړه پې لمبه وکړله. اختر انګاره چا په ډزو په خندا تېر کو، خو هغه زړه وګورئ دا چا چې په غوغا تېر.